تعلیم ته باید کار وشي، علم باید زده شي. د زده کړو په قانونو پانګونه باید وشي. له لومړۍ لړۍ تر دریمې لړۍ پورې چې سکون راډیو څخه 2 درسي لړۍ جریان لري، 5مه درسي لړۍ او 3مه درسي لړۍ. له لومړۍ لړۍ نیولې تر دریمې لړۍ پورې پښتو او انګلیسي تدریس شول. پښتو ژبه له الف او با پیل شوه، انګلیسي ژبه له ABC پیل شوه. د اساسات دي د زده کړو په قانونو پانګونه باید وشي. د زده کړو په قانونو تعلیمي او اکاډمیکي کمیټې راتګ او هلمند ته د دې وروسته سره برابرېدل دا یو بس تصادفاً سره برابر سول او له نیکه مرغه موږ تاسې ټول په هلمند کې د ښاغلي اندیش صاحب د راتګ ویاړ لرو چې هلمند ته راغلی. د ښوونکي نړیواله ورځ ده تر څو موږ ټول اندیش صاحب ته وښیو چې اندیش صاحب ته تنها نه بلکې ستا سره ټول زده کوونکي او د هلمند ټول اوسیدونکي در سره دي. یو لباس په تن شي مکتب او مدرسه کې د تدریس د هر یو پن شي د دواړو زده کوونکو ته نن یوه ډیره د خوښۍ د خوشحالۍ او زما په ژوند کې یوه ځانګړې ورځ ده چې په داسې یوه ښکلې ورځ را برابر شوي چې هغه د معلم ورځ ده او په دې ورځ د هلمند درانه او قدرمن ولسونه را سره یو ځای. تعلیم ته باید کار وشي، علم باید زده شي. شمع خپله ټولنه له تیارو څخه ژغوري نه، جهل په شان د تورې شپې دی، علم د ځان سره لري سپین سهارونه. زموږ د هیلو قافلې دي، دا نوی نسل به ضرور راوړي رنګونه. علم د حسن سرچینه ده، خلکو سینګار کړئ په تعلیم باندې ځانونه. ته باید کار وشي، علم باید زده شي. تعلیم ته باید کار وشي، علم باید زده شي. په هلمند او ټول هیواد کې ټولو ښوونکو ته د دې ورځې مبارکي وړاندې کوم. معلم یا ښوونکی د خورا زیات درناوي لایق دی. زما مخ ته چې کومه کمره ولاړه ده د دې مخترع هم د یو ښوونکي زده کوونکی دی. خاص تر عصر زده کړو محدود شي، د نورو تر څنګ فقه احادیث دې پکې دود شي. د نورو تر څنګ فقه احادیث دې پکې. موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ په هلمند کې هغه کسان چې رسندګي نه سوه کېدلی، هغه زنانه مخلوقه، هغه داسې انسانان یا زموږ لوڼې یا زموږ خویندې یا داسې کسان وو چې دغه ته نه سوه تللی مکتبو ته. یعنې هغه نن د دوی د دعا په برکت سره هغه دی چې هر څوک 5مې لړۍ ته ورسېدل. د زده کړو په قانونو پانګونه باید وشي. د زده کړو په قانونو مكتب مصر خاليوكا ستا مكتب ولي كستاني كم مكتب ولي ما تستجور سوا زم دا يقول مكتب ندور 10 ساعة طلع مزكي بجادات برشا لا كريدة.